ګلونو خویندورونو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. سره له دې چې ما همیشه په څو ویډیوګانو کې د دارالحجاب اکاونټونه ټاک کړي ول او شمیرې مې هم له تاسو سره شریکې کړې وې، ولې زموږ ډېری خویندو مسیجونه راته کړي ول، زنګونه یې وکړل چې د دارالحجاب د کوټسنګي نمایندګۍ دقیقات راس موږ سره شریک کړه. نن زه غواړم خپله لاړه سم، تاسو هم له ځان سره بوزم تر څو دقیقات راس تاسو سره شریک کړم او په یو مسلمان به یو څه خرچه هم وکړو. که نه قیس جان؟ عزیز شما گفتین یک حجاب برش بگی، یک حجاب چی از 10 تا بگی؟ حجاب خلاصه تا لباس بالا پوشه میگه برام بگی دیگه باز رو مصرف میکنه و هم از دارالحجاب. بله جمعه اینو حتما باید با سر پات سوی ویدیو مول دوستان سره هم شریک کړئ. سلام وطنا ټول دې در نظر شو روح مو او تانا سلام د کوټسنګي نمایندګۍ دارالحجاب ته مو بیایم. دا هم دارالحجاب واقعا ډیر ښکلي او ظریفه نوي ډیزاینونه حجابونه د جمعې لپاره جمپرونه او بالاپوشونه راوړي دي. ګلون لیدونکو دلته په راتګ سره یو نوی زیری مې څه واورېده، ځکه زه هم غواړم له دوی څخه خرید وکړم چې دوی د ژمي هغه بالاپوشونه چې دوی راوړي دي او هم کوم توکي چې راوړي دي په دې کې 10% تخفیف هم اضافه کړی دی. نو تاسو حتما د دارالحجاب بېلابېلو نمایندګیو ته په ځانګړې توګه د کوټسنګي نمایندګۍ ته راسئ او د دوی له تخفیف څخه حتما ګټه واخلئ. بالاخره ما هم دغه ښکلی بالاپوش خوښ کړ چې رنګ کیفیت جنسیت هر څه عالي وه، مګر پوهېږئ څه ستونزه وه، دا لږ اوږد وه. خو دارالحجاب تاسو دا کار هم اسانه کوي چې خپله یې همغلته درته لنډوي او په مناسب سایز و اندازه یې جوړوي. تر هغه چې د بالاپوش سایز جوړېده زه هم راغلم د دارالحجاب بېلابېلې څانګې مې ولیدلې. واقعا څه ښکلي ټیکري دوی نوي راوړي دي، کیفیت جنسیت په مختلفو رنګونو او سایزونو سره د حجاب لپاره او حتی د نور محفلي کالیو لپاره مونږ له دغه ځای څخه ټیکري ترلاسه کولی سو. تاسو وینئ چې څومره عالي دي او همدارنګه د دارالحجاب له کارکوونکو څخه هم مننه کوم د دوی د میلمه پالنې لپاره. بالاخره زما بالاپوش خلاص شو، تسلیم شوم. تاسو هم کولی سئ ګلونو خویندو چې د دارالحجاب بېلابېلو نمایندګیو ته لاړ سئ او د خپلې خوښې حجابونه او د ژمي لپاره هم بالاپوشونه ترلاسه کړئ.